یکی از علمای جهید و یک انقلابی معاصر شهادت مرگ تاجرانه میگه. د یاسین زیات څرګندونو ته د افغانانو توند غبرګون خلک وایي دوی ازموینه ورکړې او ملت یې نور نه غواړي. د تش په نوم ازادۍ جبهې مشر یاسین زیا وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغان حکومت پر ضد مبارزه کوي او دا خاوره به اصلي مالکین بیرته نیسي. هغه چې له داخلي اختلافاتو په تنګ شوی دی پر نورو مخالفینو یې غږ کړی چې له تفرقې او اختلاف څخه تیر شي. په ټولنیزو رسنیو کې د یاسین زیا یادو څرګندونو د فعالو افغانانو سخت او توند غبرګونونه راپارولي دي. آن از کسانی که در خارج از افغانستان هست در رفاه و آسایش زندگی میکنه و بر طبل جنگ، خشونت، تفرقه گرایی، سمتگرایی میزنه. من فکر میکنم اونها فقط در صدد بربادی افغانستان و بدنام ساختن اقوام افغانستان است، چون الحمدلله در کشور اکنون همه مردم افغانستان خود را برابر و برادر میدانند. زمانی که اونها در صدد ایجاد تفرقه، نفاق تا از این طریق به اهداف شومشان یعنی رسیدن به قدرت، گرفتن امتیازات دست پیدا بکنه، دامن میزنه و فلاح و راستگاری ملت هدف اساسی آنها بوده نمیتونه، بیشتر منافع شخصی، رسیدن به قدرت و منصب هسته. ډیری ولسي وګړو نوموړی او د پرځېدلي جمهوریت نور جنرالان په بېغیرتۍ او تېښته تورن کړي او ویلي دي چې کله ټول امکانات او واک ورسره وو نو د دفاع مېړانه یې نه لرله. خلکو په خپلو پیغامونو کې لیکلي دي چې د پرځېدلي جمهوریت مشران د واک پر مهال د چورو، فساد او د غصب اصلي عاملین وو او اوس هم له هېواد څخه بهر د جګړې غږ د شخصي ګټو د تامین لپاره اوچتوي. منتقدین وایي چې د جمهوري رژیم بې سواده جنرالانو په تېښته کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی او اوس باید د ملت د ملاتړ غوښتنې ونه کړي. په ورته مهال په کور دننه شنونکي وایي چې د پرځېدلي جمهوري رژیم یو شمېر څېرې د ولس په منځ کې هېڅ اعتبار نه لري او د هغوی خبرې یوازې د خالي شویو جیبونو د ډکولو لپاره یو نوې ډرامه ده. دوی زیاتوي چې افغانان له جګړو ستړي دي او د یاسین زیا غوندې کسان غواړي یو ځل بیا د خپلو شخصي ګټو لپاره افغانستان د بارودو په لمبو کې وسوځوي. روزهای تابستان است. هر روز از صبح یا چاشت روز که میمونین وقت هوا گرم میشه بالاخره یخ آب شدنی است. د یاسین زیا وروستیو څرګندونو ته خلکو په خپلو تفسیرو کې ویلي دي چې د انلاین جبهو مشران په خپله په بهر کې په عیش او نوش بوخت دي خو په هېواد کې غریب ولس د جګړې د سونتوکو په توګه کاروي. ډېری ځوانانو غوښتنه کړې ده چې د تېرو لسیزو دغسې جنایتکاران او د جمهوریت مفسدین باید محکمه شي. سر له دې چې یاسین زیا د یوې انلاین جبهې مشري کوي په خپلو متضادو څرګندونو کې ادعا کړې چې د افغان ملت ډېره برخه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري خو بیا هم په خبره چې دی ورته ګران دی. دا څرګندونې په داسې مهال مطرح شوي چې عام افغانان یې د خاین او تښتېدلي په توګه پیژني او له هم په تبصرو کې ورته پیغورونه ورکوي.